له ننګرهاره کابل او له کابله خوست ته سفر لرو. ځوانان ګورو یوازینی ډېر چینلونه شته خو ستاسو چینل چې کوم پیغام لري کوم منظورونه خپروئ تاسې واقعیت سره په دې کې یو محبت پروت ده په دې کې یو پیغام پروت ده. مارکت طرف شمالی میارن خب منتها فکر میکنم خربزار کندود باشه. کم تو احساس خوشحالیت گپ نیست، وطن ماست، خوش هستیم، بخم تو 4 و 5 دیگه به ما فرق نمیکنه شب روز نه. دلته تر ډیره دا خبره کیږي چې یو ګیلاس اوبه څوک په یوه ساه نسي څښلی. مخکې به موږ راوتلو نو یو ویره به م لرله نو اوس که د شپې هر ټایم وي 1 بجې 2 بجې نو ډېر د امن فضا ده نو موږ هر چېرته کولی شو په آرامۍ سره لاړ. دیگه پیاسه که بسیار یک آب خوبه، آب بنده، آب شیرین، بسیار آب کیفیت، آب معدنی مده. الحمدلله بس خوست روانیم په خیر سره د خوست منظره به ګورو، پکتیا مو وکتله، کابل مو وکتو، همداسې کرار کرار به ځو. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو یو پی اس انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه هیوادوالو، ستړي مه شئ او وخت مو په خیر. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ وئ. له ننګرهاره کابل او له کابله خوست ته سفر لرو. د لارې ټولې منظرې را سره تر وروستیو تعقیب کوئ او خوست کې به هم له خیره د خوست مشهورو ولسوالیو ته ځو او هلته به خپرونې درته لرو. تر وروستیو را سره تعقیب شئ. ملګری مخته دی مجاهد اشنا او دا ترتیبات برابروي له خیره. مجاهده څنګه یې؟ ښه یم. ښه یې؟ شکر. صحت دې ښه دی؟ څنګه له خیره خوست ته سفر دی؟ زو انشاءالله. خوست ته لیواله یې؟ بیخي زیات. بالکل. مجاهد ځکه لیواله دی چې خوست یو مینهناکه خاوره ده او ښکلې خاوره ده، هلته به موږ ځو. تر وروستیو را سره تعقیب شي. سلامونه قدرمنو هیوادوالو، بیا هم ستړي مه شئ او په خیر راغلاست. کابل جان ته راورسېدو له خیره. اوس به ځو ښکلي خوست ته په همدې مسیر او په همدې لاره باندې. تاسو د کابل او جلال آباد په لاره ښکلې نندارې را سره وکتلې. ښه هیوادوالو، مخکې له دې چې له خیره سفر پیل کړو او تاسو را سره ښکلي ښکلي شاټونه ووینئ، لومړی به له دې قدرمنو هیوادوالو سره خبرې وکړو او هغه دکاندار سره به وغږېږي چې څوک دلته دی. سلامونه. سلام علیکم. خوب هستی انشالله؟ بخیر هستی؟ کمش پیش برو. بخیر. خوب هستی انشالله؟ بخیر هستی؟ نامت؟
سید نجیب الله بیادر نجیب الله بیادر جان. همیجا خربوزه فروشی داری؟ والا بیادر یک دوستای ما نمیدیوالای ما دیگه در نماز رفتن ما خود ما بیادر کار کیله را میکنیم کیله فروشی میکنیم خب دیگه اینا هم کتی والا هم کاری میکنی؟ همکاری میکنیم بیادر بله بابا این راه یا مسیر کابل و البته لوگر خوست است خوست لوگر است خوست لوگر پکتیا کل اندامی مسیر میآید بله بله اینجا هوادوال میآید سودا میگیره؟ والا بعد دوستای خدا میان دیگه چیزی که نصیب قسمت باشه میخرن میخورن میبرن دادا فامیلی دیگر کسی نصیب قسمت خدا جمع میکنن اینجا میبرن دیگه این سیرکی سودا میکنی یا کیلوگکی؟ والا هم کیلو سودا میکنن هم سیر سودا میکنن سیر چند است؟ دیگه بعد شاید هم سیر چند نفروشن شما یک سر 80 میفروشن 180 سودا میشه؟ چیزی که خدای پاک مقرر کرده بود که سودا میشه که نباشه هیچ مشکل نیست از کدام ولایت آوردین؟ یاره دیگه مارکت سر شمالی میارن خمونتا فکر میکنم خربوزای کندوز باشه شاید کندوز یا از باغلان همین دو ولایت ها باز زیاد خربوزه داره از اونجا کندوز تشکر بیادر باشه به بیننده چی پیغام دارین؟ والا بیادر دیگه از بیننده پیغام تشکر ما شما زحمت کشین تا اینجا آمدین بیادر زحمت‌هایتان ببخشین دیگه خدا مهربان است وطن ما شما بخیر جور شود دیگه بعد یک آرامی بیاید بخیر یک کاروبار بیاید مردم آرام شود عالم شکر کاروبار هر چیز است بخیر باشی زنده باشی سلامت باشی مننه له دې هیوادوال سره خبرې مور سره ودرلودلې او په خپل وطني محصولاتو وغږېدلو او دا یې راته ویله چې د خپل وطن محصولاتي او له کندوز څخه راځي او دلته دوی پلوري د کابل او ترڅنګ د خوست پکتیا او لوګر لویه لاره ده نو هیوادوال راځي او له همدې ځای څخه داخلي له مشروباتو څخه بهتره دا ده چې خپل حاصلات واخلو سلامونه هیوادوالو ستړي مشئ او خیر راغلاست د لوګر ښار مرکز پل علم چوک ته راورسېدو او دلته نو د یو هیوادوال سره ولاړ یو ته سره به یو څو خبرې ولرو بیا بله خیره پسې ځو او دغه د کابل او د خوست لویه لاره کومه شپنۍ ښکلا چې ده دا به راسره ننداره کړئ سلام احترامات خوب هستی لالا قندارامی از بخیر آمدید بخیر باشه لالا شما خوب هستین؟ تشکر زنده باشی چی گپ فارسی زبان هستی؟ جانا فارسی زبان هستی نامت؟ شاید شاید جان چی گپ است خوب هستی؟ رامیس لالا تشکر چی گپ است شما خوب هستین بخیر آمدین به ولایت زیبای لوگر جان بخیر باشی اینجا چه روزگار میکنی شعیب جان؟ اینجا ما فعلا طرف خوست رونده هستم کاروبار خوست است از لوگر هستیم اینجا زندگی میکنیم جان مسیر ما و شما یک است ما هم بخیر خوست میرم بشک انشالله میریم گپی نیست ما در یک موتر میرین جان هیچ مشکل نیست یک موتر خود رفتیم چطور است پیش که ما میرفتم چند سال پیش نامنی بود در میرا که میرفتم صد مشکلات رو برو میشدم حالی همین است چه احساس داری که شب میری؟ والا لالا از من خود دفعه اولم است که شب میرم دیگه باش ببینیم که چه رقم است دیگه میبینیم راه رم دیگرم از طرف روز و قدر طرف نرفتیم از طرف شب خوست اینه دیگه دفعه اولم است انشالله هیچ گپی نیست چه احساس میکنی؟ بخیم تو احساس خوشحالی گپی نیست وطن ماست خوش هستیم بخیم تو 4 و 5 دیگه به ما فرق نمیکنه شب روز نداره به خاطر چی میری در خوست؟ خوست اونجا دکان داریم دکان چی؟ شریعه جوس و ایسکریم اینی گپا است چه رقم دکان ایسکریم و شریعه هم داری و تا حالی نرفتی در خوست؟ رفتیم از طرف روز شو نرفتیم شو نرفتیم لازم نامنی گفتم
دی وایي نو د نامنۍ له لحاظه یو شکرامن دی خو د شپې له اړخه تر اوسه نه یم تللی د ورځې ډېر زیات تللی ما ولته دکان لري خب تشکر لالای قندوق کدام چیز دارین کار امر خدمت خدا یارت دیگه کامیاب باشه وطندارا کامیابی دیگه هیچ گفتنی خاصی نداریم کار امر خدمت لالای له قهرمن هیوادوال له مننه خوست ته دی هم روان دی مسیر مو یو دی خو دوی ته هم ښه سفر او موږ ته هم ښه سفر راځئ را سره له خیره د خوست پورې شپنۍ ښکلا نوره هم را سره ننداره کړئ نوره کیسې به پکتیا او بیا پسې خوست کې کوو را سره پاتې شئ سلامونه هیوادوالو بیا هم ستړي مشئ تیره کنډو ته راورسېدو او دلته نو یوه دمه مو ودرلودله او دلته به له ځینو هیوادوالو سره خبرې وکړو دلته چې اوس ډېر زیات مشهوره دي هغه طبیعي اوبه دي ډېر زیات یخې دي او ډېر کسان چې په دې لاره باندې ځي نو اکثره دلته پاتې کېږي او دلته دا اوبه څکي او وروسته لا هغې ځي نو راځئ دغلته لاړ شو که کوم هیوادوال مو پیدا کړ او له هغه سره مو خبرې اترې ودرلودلې ښه نیمه شپه ده نو دا وخت کې بیا تر ډېره بریده پورې دا څوک وي نه یو نیم موټروان که راشي او دلته ودرېږي نو حتمن دلته اوبه څښي اوبه ډېرې زیاتې یخې دي حتی تر دې پورې که څوک 3-4 دقیقې لاس ونیسي نو فکر وکړه چې لاس به حتمن کار پرېږدي ښه دلته یو هیوادوال شته د سره به خبرې وکړو سلامونه علیکم سلام شیخ ورور کبر قراری ده ډېره مننه ته ښه یې الحمدلله قربان دي سم نوم مبارک دی نوم مې عزت الله شهزادي لوګر اوسیدونکی عزت جان دلته اوبو ته ولاړ وې نو د اوبو ته راغلی ودې څښلې و مې څښل و دلته تر ډیره دا خبره کیږي چې یو ګیلاس اوبه څوک په یوه ساه نسي څښلی دا څنګه چل دی بس انشاءالله ګرده د الله قدرتونه دي که نه امتحان به وکړو امتحان که امتحان به ډیره سخته ده مقصد یا انشاءالله ولې به سخت وي چیرته تلې له خیره خوست ته روان یو خوست ته روان یو له خیره همیش چې ځي دلته یو دمه اخلي و انشاءالله دلته به هره ورځ دار وار چې به ورغلو دلته به یو دمه به کوو ښه دمه هر وار کې دمه به کوو هر وار ډېر ښه دا اوبه به یو ځل وازمایو چې سره قند دی او بیا به له هغې وروسته پسې ځو له خیره صحیح ده ډیره ستونزمنه ده ښه دلته یو بل وطندار دی د سره به خبرې اترې وکړو سلامونه خوب هستی بخیر هستی این طرف بیا کمی چیکار پاست قراره شکر بود شما تیار کاست خوب هستی انشالله الحمدلله از کجا آمدی بخیر دیگه بخیر ما که هستیم خدا یک تو آسیب الله از ولایت هراتیم اینجا معامله قالین فروشی داریم این ولایت ها میگردیم این چه گپ است هر کس که از این طرف میه از اون طرف میره اینجا دمه میکنه این دیگه پیاسه که بسیار یک آب خوبه آب بنده آب شیرین بسیار آب کیفیت آب معدنی میده خوب از آب معدنی هم بالا است آب طبیعی است بله طبیعی است آب طبیعی است از این باز بوتلا را پر میکنین میرین از این دیگه بوتلا را پر میکنیم بشکای داریم میبریم باز اینجا به کابل به اتاق میبریم باز چای دم میکنیم جاش مخالی میکنیم پس همین کار دکاندارا رو هم خراب کردین والله دیگه چی کنیم دیگه حتی نه بغیر خود خود میبریم دیسه بشکه میبریم باز ما دیگه قدر به کابل نیم دیگه باز میریم یک شی است پس میایم اطراف ولایت ها خریمی حمام میشه تا نخوردنی حمام هم میشه خدایی وقت بسیار سخت نیست نه والله دیگه والله خوب وقتی است دیگه آب هوا گرم است باز به این طرف ما که هستیم بازی که خوب چیز است دیگه کسی خورده بتونه اینجا بشوره تشکر زنده باشی بخیر باشی هیوادوالو تاسو د خدای جل جلاله دی لوی نعمت ته وګورئ په ننګرهار کې په اوس وخت کې په اصطلاح باندې اوبه پیدا کولای نشي او که پیدا کې د البته چکلو لپاره
نو تر ټولو مهمه دا ده چې په هغې کې به ته یخ اچوه بغیر له یخه یې نشې څښلی او ګرمې وي دلته راشه دلته یې په یوه ساه څښلی نشې اوبه نو د لوی خدای جل جلاله یو لوی حکمت دی نو دلته په تیره کنډو کې موقعیت لرو او مخکې ځو له خیره پکتیا ورپسې خوست له خیره له موږ سره پاتې شئ او د همدې لارې شپنۍ ښکلا را سره ننداره کړئ له ننګرهاره تر خوسته د سفر په دوام دا دی اوس له خیره سره پکتیا ته راورسېدو ګردیز ښار د ګردیز مرکزي چوک سره قرار لرو ماشاءالله ډېر ښکلی ډیزاین یې هم ورکړی خو یو دانه هېوادوال راسره ولاړ دی د سره به خبرې اترې وکړو بیا به له خیره خوسته ځو خوست هم لاره کمه پاتې ده سلامونه ستړی مه شي علیکم سلام تاسو ته هم ښه راغلاست خوشحاله اوسئ ډېره مننه ژوند ښه تېرېږي الحمدلله ډېر ښه تېرېږي الله نه راضي یو دغه د پکتیا او د خوست لهجه لږ څه توپیر لري د نورو ولایتو سره خو ته داسې غږېږې زه فکر کوم چې ته هم د نورو ولایتو یې بلې زه هم جلال آباد نه راغلی یم او لهجه ډېر توپیر لري د خوست او د پکتیا لهجه ډېر فرق کوي نسبت نورو ولایتو سره خصوصا جلال آباد سره ډېر فرق لري ښه خوست ته ځې الحمدلله بس خوست روان یم په خیر سره د خوست منظره به ګورو پکتیا مو وکتله کابل مو وکړو همداسې کرار کرار به ځو په خیر سره کله مو حرکت را کړی و زه خو سهار روان سوی یم سهار را روان سوی ښه په طبیعت را روان ډېر ښایسته راغلو دا څه احساس لري امن دی وطن کې او بس دا دی ښه په خوند روان یې الحمدلله داسې دی چې مخکې به موږ راوتلو نو یو ویره به م لرله نو اوس که د شپې هر ټایم وي 1 بجې 2 بجې نو ډېر د امن فضا ده نو موږ هر چېرته کولی سو په ارامۍ سره لاړ سو وطن نه خوند واخلو دا ښایسته هوا تاسې وګورئ ډېره جنتي هوا ده نو هر چېرته تللی سو نو دا زموږ لپاره د افتخار خبره ده چې داسې یو ښایسته هوا او ښایسته منظره پلان دې څه دی خوست کې به څه کوې خوست کې به هم ښایسته منظرې کوو چکر به ویو شپږیزې ته راغلي یو چې ډېر سخت مینهوال یم نو نږدې نه به شپږیزه وګورو بعد له هغې نه به منګل ته په خیر سره ځو منګل دره به م وګورو بس همداسې نوروز منګل یادوي نوروز منګل یادوي یو دا ګوره زما ډېر نږدې ملګری دی ګوره پېژنې دا په جلال آباد کې چې کوم زموږ دفتر دی د هغه لاندې د دې دفتر او ډېر سره یو بل سره پېژنو او دلته چې زه ولیدم نو دی ما ته ودرېدو زه دې ته ودرېدلم نو ښه چې تاسو سره مرکه وکړله خو ما ته یې وخت نه دی راکړی چې ما سره به خبرې وکړي که نه مننه ولې نه زه هر وخت تاسو سره خبرې کوم ډېر وخت کېږي ستاسو چینل مو فالو کوو موږ ځوانان یې ګورو یوازینی ډېر چینلونه شته خو ستاسو چینل چې کوم پیغام لري کوم انځورونه خپروئ تاسې واقعیت سره په دې کې یو محبت پروت ده په دې کې یو پیغام پروت ده په دې هر سړی نه پوهېږي په دې هغه ځوان پوهېږي چې هغه د وطن مینه درک کوی سي هغه سړی په دې پوهېږي چې هغه څه لوستي یوازینی چینل ستاسې ده چې هغه فعاله ده هغه اکټیو ده هغه هر ځای ته ځي هر چیرته وي دا په توره شپه 11 بجې او پکتیا دا څوک نه مني دا د نه منلو خبره ده مخلص صاحب زه دې ته خوشحال نه یم چې دی زموږ یوټیوب چینل تعقیبوي خوشحال دې ته یم چې څومره ښه احساس لري د وطن د منظرو پر وړاندې د وطن د کلتور پر وړاندې نو د دې احساس ما ته خوند راکړ ما وړاندې ویلې چې دا زما ملګری دی دا د لا پوره درک کړی نه دی دې سره که ته لږ پاتې شي تا ته بیا معلومات کېږي دا خو یو څو لفظونه چې دې استعمال کړ ده د دې چې میلمه پالنه وګورې د دې چې هغه ملګرتیا وګورې د دې هغه د ملګرو سره هغه مخ کېدنه وګورې ډېر جالب انسان دی ډېر خوږ انسان دی او زه خوشحاله شوم چې پکتیا کې مې ولیدو او دا خبرې مې ځکه وکړې چې خرچه راباندې وکړي لږ شانتې اوسه خرچه کوې بلې زه آماده یم انشاءالله په خوست کې دلته هر چېرته چې زه ستاسو په خدمت کې خوست کې خبره دا ده چې شاید سره ورک شو نه انشاءالله چې که ورک هم سو
نو تاسو نه نسو ورکېدلی هر چا نه به ځان پټ کړو خو له تاسو نه پټېدل لږه ستونزه ده ځکه ستاسې هر چېرته یې ستاسو ټیم هر چېرته حضور لري نو فکر نه کوم که چېرته پټ سمه او نه پټېدی سو ډېره مننه کور مودان خوشحاله اوسئ باعزته اوسئ کاروان صاحب وایي چې تږي تږي خلک دی خدای پکې غمی دی دا سړی چې مینه کوي دا سړی دی او ته ورته کاروانه سلامي په 2 لاسې شه درس خلک دی وایي چې له سره لیونی دی او دا دی پکتیا کې تم شو او له یو خوږ هیوادوال سره مو خبرې اترې درلودلې خوست ته به ځو له خیره او همالته به پاتې کېږو تاسو ویډیو را سره تعقیبوئ مننه سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې